دوستانو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې جوړ او روغ واوسئ. دوستانو په تېره ویډیو کې ما درته ښودلې وه چې څنګه تاسې په دې سایټ کې اکاونټ جوړولی سئ، ریفرلز پیدا کولی سئ، یعنې هغو ته لینک ورسولی سئ او څنګه تاسو په دې کې کار کولی سئ. خو ویډیو ډېره اوږدېدله نو په دې خاطر مې هغه ویډیو لنډه کړله. تاسو ته مې دا ونه ښودله چې د دې سایټ څخه ستاسې ګټل سوي پیسې تاسې څنګه ترلاسه کولی سئ او آیا دغه پیسې تاسې چې ترلاسه کوئ حقیقت لري که نه لري، امکان یې شته که نشته، او د دې سایټ تر شا راز څه دی. دا مې نه وه درته ویلي، نو دا یې دویمه برخه ده دوستانو. که چیرې اوله برخه مو نه ده کتلې تاسو یې پله اوله برخه وګورئ، بیا وروسته دغه برخې ته راسئ. دوستانو دغه سایټ به زه تاسې ته ووایم چې دغه سایټ تاسې څنګه پیسې جنریټولی سئ. وروسته بیا درته وایم چې آیا امکان لري که نه لري. راځو دوستانو کروم خلاصوو. زما اکاونټ دا دی د وخته څخه پکې کې خلاص دی. دلته تاسې راځئ، زه به درته نږدې کړم. پر ویډرا منی باندې کلیک کوئ. کله چې پر دې کلیک وکړئ دوستانو، دلته تاسو ته په سر کې نوشته کېږي وایي withdrawal of earned funds step 1 select a payment method. یعنې وایي هغه پیسې چې تاسو ګټلې دي د هغه د اوله مرحله ده چې تاسو یو میتود ورته انتخاب کړئ چې د کومې طریقې څخه تاسو غواړئ وباسئ. دلته for output available 3 سنت، یعنې مثلا 10 سنته اوس زه غواړم چې وباسم. ما ستاسو ته ښیم دوستانو. دلته پیمنټ میتود باندې به تاسو کلیک ووهئ. کله چې پر دې کلیک ووهئ تاسو ته څو اپشنه درکوي: کریډیټ کارت، پیپال، بیټکوین، ټو بانک اکاونټ، ویسټر یونین. کریډیټ کارت نه لرو، پیپال که تاسو لري پیپال سئ، د بیټکوین لري بیټکوین، که بانک تاسو بانک ته واستوئ. ویسټر یونین زه خپله انتخابوم ځکه چې هغه یو څه اسانه ده، بانک اکاونټ شی نه غواړي. ویسټر یونین مې انتخاب کړئ. دلته پر کنټینیو باندې کلیک وهم. دلته سټپ 2 دی، دوهم قدم باندې به تاسې دلته ملک انتخاب کړئ. افغانستان ما انتخاب کړی دی. د هغه څخه بعد به دلته تاسې هغه نوم انتخاب کړئ کوم چې ستاسې څخه کوم چې ویسټر یونین ته تاسې ورځئ پیسې ترلاسه کوئ، باید چې هغه نوم تاسې انتخاب کړئ. زه دلته خپل نوم انتخابوم، لاست نیم. دلته به ادرس تاسې ورکړئ. اپشن دی دا څخه غلط شو، صالحي. دلته به تاسې ادرس ورکړئ، کندهار. دلته به تاسې د ټلیفون نمبر ورکړئ. ټلیفون نمبر زه اوس هېڅ یو ټلیفون نمبر ورکوم. ما یو د ټلیفون نمبر هم ورته انتخاب کړئ دوستانو. دلته بیا پر کنټینیو باندې تاسو کلیک وهئ. دوستانو دلته تاسو ته راوړله output error. Attention! For newly registered employees, the minimum amount of output is USD 150. دا هغه کسان لپاره دی چې نوي دغه سایټ ته راغلي. کله چې تاسو دغه سایټ ته نوي راغلي یاست، تر 1.5 کم تاسو نسئ راایستلی. لږ تر لږه باید چې تاسې د اکاونټ حساب 1.5 بیا تاسې ایستلی سئ. دوستانو دا رقم پیسې ایستل کېږي. تاسې ته بیا وروسته زه وایم. دوستانو دغه د حساب جوړول به دا په دې خاطر مې دا دغونه ویډیو تاسې ته جوړې کړې دوستانو. د دغونه خبرې مې تاسې ته په دې خاطر وکړلې چې اکثره دوستان په دغه انټرنیټ کې ګرځي او غواړي چې پیسې وګټي. خو ما تاسو ته په اوله ویډیو کې ویلي وه چې کیدای شي چې په دې انټرنیټ کې ستاسو وخت ضایع سي، ستاسو پیسې ضایع سي. نو دا ورسره تړلي دي. دغه سایټ مطلقاً فیک دی، فراډ دی. په دې کې هیڅ پیسې تاسو ته نه درکول کېږي دوستانو. تاسو ته په دې سایټ کې یوه بهانه او بله بهانه نیول کېږي. ما 2 کاله کار پکښې کړی دوستانو. 2 کاله ما کار پکښې کړی دی. ما بیخي ډېرې پیسې پکښې کې ګټلې وې.
ریفرلز مې مکمل هغه شرطونه چې د فرمایش وه هغه مې ټول ورته پوره کړله. ټول شرطونه چې مې کله ورته پوره کړله وروسته د زما اکاونټ را بلاک کړي. کله چې اکاونټ را بلاک کړي ما چې به کله ځان لاګین کوي و دغه اکاونټ ته ما ته به یې دغسې یو شی را خلاصوي، یعنې دغسې څه به یې راته نوشته کول لکه تاسو چې پر سکرین وینئ. نو دوستانو ځان مه په زحمت کوئ، ځان مه ځیروئ. که چیرې غواړئ چې پیسې وګټئ نورې لارې چارې شته، هغه هم دوستانو تاسو به شاید زما دغه اکاونټونه لیدلي. زه کوشش کوم چې دغه وګوره دوستانو سولا ده او دلته پیوټ دی. په دې کې هم زه اخته یم چې اول زه خپل ځان اطمیناني کړم چې په کومه طریقه سره پیسې اسانه ګټل کېږي. زه انشاءالله ستاسو د ټولو سره شریکوم چې زما جیب ته ولیږي ستاسو جیب ته دې مه ولیږي. خو دغه سایټونه د مطلقاً درواغ دي، دا فراډ دی. یو سایټ د پین منی په نامه باندې دی دوستانو، pinmoney.club. یو سایټ د OSY په نامه باندې و چې ما کار پکښې کوي، هغه هم دغه عیناً دغه شی دی. دا څو سایټې دي چې دا یو رقم سیسټم لري، هیڅ شی یې تغییر نه کوي، صرف یې نومان تغییر کوي. کله چې تاسو په دا کې ځان داخل کړئ د pinmoney.club بیا تاسو په بل کې عیناً دغسې ویب سایټ دی، خو تاسو ځان نه شئ پکښې کې داخلولی. یو د OSL.money په نامه باندې و، یو بل دی چې تاسو دا د په سکرین باندې وینئ دوستانو. دغه سایټونه و دوستانو ټوله فراډ دي. ده تاسې ځان مه سرګردانه کوئ. انشاءالله زه ژر تر ژره کوشش کوم چې بله داسې ویډیو درته جوړه کړم چې تاسو په هغه کې پیسې ترلاسه کړئ. نو دوستانو هیله لرم چې راڅخه خفه سوي به نه یاست. هر څه چې مې کوشش وکړئ د دغه سایټ څخه ما پیسې نه سوی راایستلی، نه پیسې راوځي، نه ما څوک لیدلی چې دې څخه دې پیسې راوباسي. لاندې په اول سر کې ما تاسو ته په تېره ویډیو کې ویلي وه چې دلته نوشته کېږي په لاندې کې چې تاسو کله د ویب سایټ ته داخلیږئ چې پلانکې دونه وایستې، پلانکې دونه وایستې، پلانکې دونه وایستې. خو دا ټوله درواغ دی، دا ټوله فراډ دی دوستانو. تاسې مه په تېر وځئ. د دې تر شا دا راز دی، ما تاسو ته د راز ویلي وه، دی خپله پیسې جوړوي. دا تقریبا 3-4 کسه شریکان دي په دې ویب سایټو باندې. یو یې pinmoney.club په نامه دی چې ما تاسو ته وویله، یو یې د OSY په نامه باندې دی، یو د OSL په نامه باندې دی، یو دغه بل دی چې بیا دا تاسو پر سکرین باندې وینئ. دا څو سایټ دي، داسې یو سایټ نه زما سینمان اوس هیر دي، خو دا ټوله فراډ دي دوستانو. دا دغه کسان سره شریکان دي، پیسې نه درکوي، صرف دوی پیسې ګټي، داسې نه چې دوی نه ګټي، دوی پیسې ګټي اما تاسې یې نه درکوي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مو یو څه په ګټه تمامه سوې وي. انشاءالله زه دا ستاسې سره کولو وعده کوم چې ژر تر ژره به د داسې ویډیو سره راسم چې تاسې په اسانه توګه سره پیسې په انټرنیټ کې وګټئ، او دا امکان لري. په انټرنیټ کې پیسې ګټل امکان لري، دا هیڅ ناممکنه خبره نه ده. هغه هم زه ژر تر ژره جوړوم، ژر تر ژره دوستانو، زما ستاسې سره وعده ده. نو تر بیا پورې دوستانو ښه چارې. الله مو